السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم وکیبلري د ورډزونه دي، خاص کر د مذهب او کائناتو په باره کې چې کوم دیني مذهب د مذهب په اړه کوم الفاظ دي هغه په انګلیش کې نن زده کوو، او کائنات چې څه په د دنیا او په د جهان او عالم کې شته دا الفاظ زده کوو. راځئ دا راسره وایاستئ، معنا یې هم زده کوئ، تلفظ یې هم زده کوئ، پروننسیشن. religion دین، مذهب. universe کائنات، د عالم جهان. apostle رسول. caliph خلیفه، ځایناستی. د نبی وروسته چې کوم صحابه وله د اسلام ځایناستي د جانشین وله، لکه خاص کله څلور غټ صحابه. holy war جهاد. heaven جنت. ablution اودس. Christ عیسی علیه السلام. Christian عیسائی چې د عیسی علیه السلام د مذهب منونکی. hereafter آخرت. creed عقیده. doomsday قیامت. exodus هجرت، خروج، وتل د ملکه څخه. graveyard هدیره. prophet نبی صلی الله علیه وسلم. نبی هغه څوک چې کتاب ورکول شوی. یو رسول دی، رسول عام نبیان چې کتاب نه وي. prophethood نبوت. angel فرشته، ملائکه. hell دوزخ. christianity عیسایت، د عیسی علیه السلام مذهب. eclipse ترنځ، لمر یا سپوږمۍ چې ترنځ ونیسي. migration هجرت، مهاجرت. cemetery هدیره. دا زموږ د نن سبق. ویډیو لایک کړئ، په کمنټ کې د خپل خیال اظهار ولیکئ. الله حافظ.